collective noun سره به کله singular verb راځي او کله plural verb راځي. دا کله نو په دې باندې ځان پوهه کې the herd of cows FLOCK pronunciation is flock of birds. نو موږ وایو the school of fish. ants په یو ځای باندې چې وي کالونی ورته ویل کېږي. The noun third type دی collective noun. Collective noun څه ته وایي؟ It shows the group of person or things. یعنی څه کسان په یو ځای کې راجمع شي هغې ته موږ یو ځای باندې as a whole یو نوم ورکو دې ته به collective noun وایي. یا څه شیزونه په یو ځای کې راجمع شي او موږ ورله ټولو له یو نوم ورکو دې ته به ویل کېږي collective noun. For example یو سولجر دی هغه سر بل راغی هغه سر بل راغی هغه سر بل سولجر راغی ډیر سولجر راجمع شو په یو ځای ورته موږ نوم کېښود آرمي. دا آرمي دا کلیکټیو نون دی ځکه په دې کې ګروپ آف سولجرز جمع شوي دي او یو نوم یې ورکړی دی نو دا کلیکټیو نون دی. یو کی ده بل کی وسره ما یو ځای کړه بل کی مې وسره یو ځای کړه بل کی مې وسره یو ځای کړه په یو ځای باندې یو غونچک جوړ شو نو دې ته وایي bunch of keys. د bunch چې دی bunch word دا کلیکټیو نون دی. نو ته کلیکټیو نونز د دې دپاره یو څو ورډز دي هغه به یاد ساتئ لکه موږ تاسو سره څه ورډ شیر کړي تاسو ګورئ. کله چې کاوز ډیر کاوز راجمع شي دې ته هرډ وایي the herd of cows. wolves دا راجمع شي نو په یو ځای ورته پیک وایي. birds چې په یو ځای باندې راجمع شي دې ته ویل کېږي flock. FLOCK pronunciation is flock of birds. fish میان په یو ځای کې راجمع شوي دي نو موږ وایو the school of fish. lines په یو ځای کې راجمع شو pride ورته وایي. geese چې راجمع شي نو gaggle ورته وایي. ants په یو ځای باندې چې وي کالونی ورته ویل کېږي. people چې یو ځای کې ډېر جمع وي موږ وایو crowd of people. bees د شاتو مچۍ دا چې راجمع شي په یو ځای باندې رواني نو موږ وایو swarm of bees. puppies چې راجمع شي litter of puppies ورته وایي. monkeys د دې چې کوم ګروپ وي هغې ته ویل کېږي troop of monkeys. eggs چې موږ کاټن کې کم روړ او ډېر وي نو دې ته ویل کېږي clutch of eggs. grapes چې په یو ځای باندې وي نو موږ وایو bunch of grapes. players چې په یو ځای باندې ګیم کوي موږ وایو the team of players. sailors چې راجمع شي نو دې ته وایي کرو. سپیلنګ ته یې ګورئ CREW ویل کېږي څنګه کرو of sailors. books چې یو ځای کې جمع شوي هغې ته library وایي. flowers چې په یو ځای باندې داسې راشي نو دې ته ویل کېږي bouquet. نو دا examples د collective noun. A golden rule for the collective noun. یو golden rule ذکر کوو د collective noun لپاره. یاد ساتئ we can use singular verb with the collective noun and sometime we can use plural noun with the collective noun. collective noun سره به کله singular verb راځي او کله plural verb راځي. دا کله نو په دې باندې ځان پوهه کې کله چې members of collective noun do یو action perform کوي as a unit نو دې سره به موږ بیا singular noun استعمالو. for example the teacher staff دی او هغوی ټول busy دي په یو activity کې په teaching کې نو زه به داسې وایم the staff is busy in teaching. خو که چېرته دا collective noun کې چې څونه members دي دوی action apply کوي خو as a unit نه بلکې ځان individually نو په دې دپاره بیا موږ plural noun استعمالو. لکه for example the staff are busy in different activities like teaching, playing with the students, making notes, checking the notebooks and etc. The school staff په ډیر مختلف کارونو کې بيزي دي. څوک چیکینګ کوي څوک نوټبوک چیک کوي څوک ټیچینګ کوي چا مثال په تور باندې نوټس جوړي او څوک به نور کارونو کې بيزي دي. نو دغه وخت کې بیا ځم the staff are busy in different activities
په دې رول به ان شاء الله تاسو پوه شئ. further more types discuss کول نه مخکې تاسو ته یو ریکوست دی، هغه دا دی چې تاسو که په دې چینل باندې نیو وې نو تاسو زموږ دا چینل لا سبسکرایب کې او دې سره دا بیل آیکن دا پریس کې دې لپاره چې زموږ کم نیو ویډیوز چې هغه تاسو ته راځي او تاسو ته دینه مستفید شئ. دا کم انګلیش چې موږ تاسو ته خایو دې کې به موږ د فایده دی زموږ خپل پښتنو رونو خویندو ته چې دا کمپلیکس او داسې ګران کنسپټس دي خو هغه موږ په سمپل په اسانه پښتو کې وایو دې لپاره چې زموږ پښتانه رونو خويندې ته دینه مستفید شي او فائدہ تیوالي کم چې ایگزامز لپاره تیاری کوي او کنه عام تا انګلیش ټیسټ دی دغه لپاره تیاری کوي دا باغوي لپاره ډیر زیات مفید دي. نو کته تاسو خپل سبسکرایب کړئ خپل نور مرګرو ته هم ریکمند کې او دا غوي سره شیر کې. سلورم قسم دی میټیریل ناون. ته دې ډیفینیشن ته تاسو وګورئ. It is the name of matter of which anything is made. دا ته هغه شیز نوم دی چې تاغې نه نور شیزونه جوړیږي دې ته وایي میټیریل ناون. لکه فار ایگزامپل ګولډ ته سرو زرو نه مونږه جیولریز جوړولی شو یا نور شیزونه ته جوړیږي رنګ ته جوړیږي نو ګولډ چې دی دا میټیریل ناون دی. سیلور ته دې نه هم مختلف شیزونه جوړیږي نو دا میټیریل ناون دی. آیرن سټیل ووډ د دې نه مختلف شیزونه جوړیږي دا هم میټیریل ناون دی. کارټن یعنی مالو چې داغې نه کپړې وغیره جوړیږي. ملک د دې نه مونږ آیس کریم جوړولی شو. کلی د دې نه مختلف لوښي جوړیږي نو دا هم مونږ سره میټیریل ناون دی. نو هوپ چې تاسو میټیریل ناون پیژندلی. پنځم قسم دی abstract noun. abstract noun ویل کېږي it is the name of state or quality. دا ته یو state یا د یو quality نوم دی چې هغه مونږ فیل کولی نشو. 5 senses باندې هغه مونږ نشو لیدلی نشو یې محسوسولی ټیسټ کولی نشو هغه مونږ کیچ کولی نشو په خپل 5 senses باندې. لکه فار ایگزامپل truth رښتیا. اوس دا رښتیا چې دی دا موږ 5 senses باندې نشو لیدلی موږ داسې نه لیدلی چې رښتیا داسې را روان یو منډې وي او داسې ویښته تاسو نه دی لیدلی. kindness رحمدلی. wisdom concrete noun دا ته د abstract noun opposite دی یعنی it is the name of those things which can be felt by any of the 5 senses. 5 senses کې په یو سنس باندې دا مونږه فیل کولی شو لکه فار ایگزامپل چیر شو لیپټاپ شو یا څه ډیر ایگزامپلز کې دي چې تاسو په خپل سوچ اوکې بوک شو دا مونږه فیل کولی شو لیدلی شو دې ته ویل کېږي concrete noun. استاد لپاره دا ریکوست دی چې دا کم 5 ټایپس یا دا 6 ټایپس اف نون مونږ وي ته دې یو ایگزامپل چې تاسو سره کله ټایم فری وي نو په کمنټس باکس کې ولیکئ چې کامن نون پراپر نون collective noun material noun abstract noun collective noun دا د ایگزامپلز دي. دې سره بس تاسو پریکټس وشي. او بل ریکوست دا دی چې تاسو ته په اخر کې یو ډیبیټ پرېږدم دا ډېر ضروري خبره ده تاسو ته دا ډیبیټ پرېږدم چې ایر هوا دا به تاسو معلوموي په خپل کمنټس باکس کې کندي بده کې به تاسو بده باندې سنا څه بحث وکي چې ایر سو کوئی ابستریکټ دی ولې دی دا کنکریټ دی دا ولې دی او دا څنګه مایکرو اورګانیزمز دا وسی دا به ابستریکټ وي او که کنکریټ وي په دې باندې خپل ذهن اوچلې نو دا کم سبق چې مونږ وی دا به تاسو سنا څه فائدہ ان شاء الله وکي.